منظور پښتین د ګنداپور خبرو ته غبرګون وښود. وایي ځکه خو وایو چې پوځ د ترهګرو ملګری دی. دا چې نورې څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پی ټي آی مشرانو چې د خپل واکمنۍ پر مهال به د پوځ د خوشحالۍ لپاره پر پی ټي ایم بېلابېل الزامونه لګول، خو چې واک لرې شوي او د غلام په توګه ورته نظر کوي نو ماغزه سر ته راغلي او کله کله حقیقتونه وایي. وروسته له هغه چې ګنداپور وویل چې دوی ترهګر نیسي مګر پوځ او آی اس آی ترې بیرته خوشي کوي، اوس تازه منظور پښتین په دې اړه لیکني. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په رسمي ډول ویلي دي چې ترهګر له نیول کېدو وروسته پولیسو څخه آزاد شوي او دا کار د پاکستان استخباراتي ادارو او پوځ لخوا شوی دی. دا یوازې د ترهګرۍ جوړول نه دي بلکې تر دې هم ډېر ظلمونه په مستقیم ډول پر پښتنو همدغه پوځ او استخباراتي ادارو کړي دي. له کرنل امام د اعتراف نه نیولې تر وزیر اعلی د بیان پورې دا ټولې خبرې دا شعار تصدیقوي چې دا چې کومه ترهګري ده د دې تر شا وردي ده. دا شعار یوازې یوه ناره نه وه بلکې پر پښتنو د روان ظلم، بربادۍ او قتل عام پر ضد یو تاریخي دعوه او قضیه وه چې پی ټي ایم دا مستقیم د پاکستان پر پوځ ثبت کړې وه. د ډېر سخت ظلم، جبر او کړاوونو له تېرېدو وروسته نن له هرې خوا دلایل او ثبوتونه د پی ټي ایم د دعوې ملاتړ کوي او له سکاچه باندې پی ټي ایم دا قضیه ګټلې ده. اوس دا مقدمه د هر پښتون په ذهن کې ژوندۍ ده او کله چې وخت راورسي دا به یوې منظمې مبارزې ته واوړي او هر پښتون به خپله قاضي، خپله محکمه او خپله سزا ورکوونکی وي تر څو چې پر پښتون وطن ظلم کوونکي له عبرتناک انجام سره مخامخ شي انشاءالله. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.